محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جاهلیت په زمانه کې یو ښځه چې سعده بنت ثعلبه نومېدل د خپل میړه د قبیلې څخه د خپل قوم او اقرباو د لیدلو دپاره د هغو قبیلې او کلي ته ورغله، چې دغه د دې قوم ته بني معنن ویل کېده. په دغه سفر کې د دغه ښځې سره د دې کوچنی زوی چې زید ابن حارثه نومېدی هم ورسره و. د دغه زید عمر تقریبا 8 کاله و. کم وخت چې سعده و خپل کلي ته ورسېده، په دغه وختو کې د دې پر قوم او قبیلې د بني القین د طرفه حمله وسوه او د دوی څخه مالونه یوړه، اوښان یې ځینې بوتله او بندیان یې ځینې ونیول. او دا خو درته معلومه ده چې د مخه تر اسلام د عربو په قبایلو کې د ځنګله قانون چلیدی چې هر زورور به کمزوره خوړی. د دوی ژوند په چور او چپاول وو. نو د بني القین قبیلې د بندیانو په جمله کې یو هم د سعده زوی زید ابن حارثه چې 8 کلن هلک وو ورسره بوتلی، او بیا یې دغه هلک د عکاظ و بازار ته د مرئی په شکل د خرڅلاو دپاره راوستی. د عکاظ بازار په 4 حرامو میاشتو کې چې شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي نږدې وطایب ته جوړېدی، چې هلته به ټول عرب سره راجمع کېدل. زید یې دلته د خرڅولو دپاره راوستی چې هلته د قریشو د اغنیاو او سردارانو یو نفر په 400 درهمه رانیوي. دغه غنی او سردار حکیم ابن حزام ابن خویلد نومېدی، چې د ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وراره. دغه حکیم ابن حزام یو څه نور مریان هم رانیول. نو د زید ابن حارثه او هغه نور مریانو په ملګرتیا د عکاظ د بازار څخه بیرته مکه مکرمه ته راغلی. د حکیم ابن حزام عمه خدیجه ابن خویلد چې د خپل وراره پر راتګ خبره سوه، نو د ده د لیدلو، حال پوښتلو او شراغلي دپاره د حکیم کور ته ورغله. پس له ملاقاته حکیم ورته وویل: یا عمه، ما په سوق العکاظ کې یو څو نفره مریان رانیولي دي، ته پکښې وګوره، هر یو چې دې خوښ وي هغه ستا دپاره هدیه او سوغات دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و مریانو ته وکتل او د هغو د جملې څخه زید ابن حارثه خوښ کړي، ځکه دې رضی الله تعالی عنها په زید کې د ذکاوت او هوښیارۍ علامې ولیدلې، او دغه زید یې د ځان سره خپل کور ته راوستی، چې اوس نو 8 کلن زید د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مریی دی. لږ موده وروسته خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي، چې په هغه وخت کې د جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله و او په الهي رسالت نو اختیار شوی. خدیجه رضی الله تعالی عنها دا اراده وکړه چې خپل خاوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو تحفه او هدیه ورکړي. نو یې په خپل دارایی کې تر دغه خپل پوه او هوښیار مریی زید ابن حارثه بل ښه شی نه ولیدی. نو خود دغه مریی په هدیه کې و حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وروبخشي، چې اوس نو دغه بختور زید ابن حارثه د ان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مریی سو، او د هغه په نبوي تربیه کې تربیه کیږي، او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خواږه صحبت او ملګرتیا کې ژوند کوي، او د ده علیه الصلاة والسلام د ښو اخلاقو په نعمتو کې متنعم دی. د زید ابن حارثه ژوند دلته په خوشحالي او راحت سره تیریږي، خو هلته د زید مور د زید په پیرا کې غمجنه او په زړه زخمی ده. هیڅ وخت یې سترګې د اوښکو څخه نه اوچېدې او د زخمي زړه لمبې یې نه ارامېدې. هیڅ وخت یې بې درد او غمه نه تېرېدی، او دې به بیا یو بل غم پر غمو ورزیاتاوه، چې دا نه پوهېده چې آیا زید مړ دی که ژوندی. ویل که ژوندی وي پسې ګرځم به، شپې او ورځې به په انتظار تېروم، او که مړ وي
امید په ځینې قطع کم چې بیا نه راځي. مګر دې بیچاره مور ته د هغه د ژوند او مرګ حال هم نه معلوم، نو خود د اضطراب، پریشانی او بیلتون په اور کې کړې ده. نه خوب و نه خوراک، نه آرام و نه خوشحالي، فقط غم و او جدایی. مګر د زید پلار حارثه په بیتابه او بیقراره زړه شاوخوا په زید پسې ګرځېدی. د هرې قافلې او هر مسافر څخه د زید د حال پوښتنې کولې. د ده آه او فریاد دغه غمجن شعر جوړ کړی و چې همیشه به د ځان سره زمزمه کاوه. هغه شعر چې په اورېدلو یې اینه خوړنېده او ویل به: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه أجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد سهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواب أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. ورونو بیتونه د سوز او غم دي، خو که په پښتو ترجمه کم هغه خپل خوند د لاسه ورکوي، نو به د بیتو تر ترجمه تیر سو او خپلې قصې ته به دوام ورکو. د زید د پلار حارثه دغه کار دی چې د شپې او ورځې په خپل زوی زید پسې ګرځي، تر څو یو کال د حج په موسم کې د زید د قبیلې څخه یو څو نفره د حج د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته راغله. دلته یې پر کعبه شریفه طواف کاوه چې نابو بره پر زید سترګې وموښتې او مخ په مخ سره ودرېدل. هغو زید وپېژندی او زید هغه وپېژندل. یو د بل سره د حال پوښتنه وکړه، په حال سره خبر سوه. خیر، هغوی چې د حج مناسک خلاص کړه او بیرته خپلې قبیلې او وطن ته ولاړه، هلته د زید پلار حارثه په دغه حال خبر کړي چې څه لیدلي او اورېدلي وه، هغه یې ورته بیان کړه. حارثه ډېر ژر د سفر دپاره بوده او ضروريات آماده کړ. دونه مال او پیسې ورسره راواخیستې چې خپل د سترګو د نور او زړه د ټوټې زید په فدیه او بدل کې ورکړي او هغه د مریتوب څخه خلاص کړي. حارثه خپل ورور کعب هم په دې سفر کې د ځان ملګری کړي. په ډېر تلوار او چابکي مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. کم وخت چې مکې مکرمې ته ورسېدل، ډېر ژر یې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کړي او د هغه سره د ملاقات لپاره کښېنسته. حارثه ورته وویل: یا ابن عبدالمطلب، تاسې د الله عز وجل همسایګان یاست، د خوار او ضعیفه سره کومک کوئ، وږو ته ډوډۍ ورکوئ، د کومک غوښتونکي مرسته کوئ. خو اوس زموږ د هغه زوی په باره کې راغلي یو چې ستا سره مریی دی او دونه مال مو درته راوړی دی چې د ده فدیه کېدلی سي. نو زموږ سره احسان وکړه او څونه فدیه چې ستا خوښه وي هغه راڅخه واخله، خدای را پرېږده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: ستاسې زوی څوک دی چې دا تاسې د هغه په باره کې خبرې کوئ؟ دوی ویل: زید ابن حارثه ستا مریی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل: آیا یوه بله لار مو نه ده خوښه چې هغه ستاسې دپاره تر دغه فدیې خیر او بهتره ده؟ دوی ویل: هغه څه شي ده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه به زید درته راوغواړم او ده ته به اختیار ورکو چې ما غواړي که تاسې. که تاسې خوښ کړاست بې له مال او پیسو څخه ستاسې دی، او که زه خوښ کړم په والله زه هغه څوک نه یم چې د ده د خوښۍ څخه دې واوړم. د زید پلار او اکا وویل: عدل او انصاف دې وکړي او په انصاف کې هغه لوړې درجې ته ورسېدې، یعنی تر دې اضافه نو نه جوړېږي، ځکه د زید پلار حارثه او د زید اکا کعب پوهېدل چې زید حتما موږ غواړي او زموږ سره به
خپلو اقرباو او خپلې قبیلې ته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید راوغوښتی او پوښتنه یې ځینې وکړه. ویل دغه دوه نفره پیژنې څوک دي؟ زید ویل هو، دا مې پلار حارثه ابن شراحیل دی او دا مې اکا کعب دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ما تا ته اختیار درکړی دی، که دې خوښه وي د دوی سره ولاړ شه او که دې خوښه وي زما سره واوسېږه. زید بې له ځنډه او تردده وویل بلکې ستا سره اوسېږم. د زید پلار حارثه و زید وویل ویحک یا زید، ایا مریتوب تر خپل مور او پلار خوښوي؟ زید ویل ما د دغه سړي څخه داسې اخلاق او ګزاره لیدلې ده چې هیڅ کله به زه د ده څخه جلا نسم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې د زید دغه خبره واورېده نو یې زید تر لاس ونیوی او بیت الله الحرام ته راوستی او هلته یې د قریشو د مشرانو په حضور پر حجر یا د حتم پر دیواله ودراوه او په لوړ آواز یې وفرمایل یا معشر القریش، تاسې شاهدان اوسئ دغه هلک زید زما زوی دی، دی زما میراث وړي او زه د ده میراث وړم. محترمو اوریدونکو، تاسو ته دا معلومه ده چې د مخه تر اسلام په عربو کې دغه کار رواج درلودی چې یو چا به د بل چا زوی د ځان زوی وګرځاوه او بیا به د هغه سره د میراث او نکاح په متعلق هغسې معامله کېده لکه د خپل واقعي او نسبي زوی سره چې کېده. خو دا کار په وروسته کې د اسلام مقدس دین منع کړي. نو اوس چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زید د خپل زوی په صفت سره اختیار کړي، د زید پلار او اکا ډېر خوشحاله شوه، زړه مطمئن او فارغه شو. زید یې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره پرېښاوه. دوی په خوشحاله او فارغه زړه بیرته د خپلې قبیلې پر طرف رهي شوه او د دغې ورځې څخه و زید ابن حارثه ته زید ابن محمد ویل کېده او تر هغه وخته په دغه نامه ورته ویل کېده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت سره مبعوث کړه سو او بیا اسلام دغه د بل چا زوی د ځان زوی ګرځول چې په عربي کې تبني ورته وایي باطل کړ. کوم وخت چې د الله عز وجل دا قول نازل سو ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، نو بیا بیرته زید ابن حارثه ورته ویل کېده. خو کوم وخت چې زید ته اختیار ورکړه سو چې د پلار سره ځې که زما سره اوسېږې او زید حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار خوښ او اختیار کړي، دا څونه ګټه او کم غنیمت و چې د زید ولاسته ورغلی. ځکه هغه وخت زید ته دا نه معلومه او نو خبر چې دغه د ده مالک او بادار هغه چې د تر خپلې کورنۍ او قبیلې خوښ او اختیار کوي هغه سید الاولین والآخرین دی او هغه و ټول عالم ته رسول الله دی. او د زید په زړه کې هم نور ګرځېدل چې یوه ورځ به د مځکې پر مخ اسلامي دولت قائم او ثابت سي، د مشرق او مغرب تر مابین به ټوله مځکه په عدل او نیکیو ډکه سي. او زید نه پوهېدی چې په خپله دغه زید به د دغه لوی دولت په بنا او جوړېدو کې هغه اوله خښته وي. د دغه خیالاتو او افکارو څخه هیڅ شی د زید په زړه کې نه ورګرځېدلی، خو بیا یې هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار تر خپل قوم او اقرباو خوښ او اختیار کړي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. اوس نو دغه د زید د اختیار د ورځې څخه یو څه لږ کلونه تیر سوه چې الله عز وجل د هادي او حق دین په رسالت خپل نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کړي او د عالم د راهنمایي دپاره یې اختیار کړي. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د سړیانو د جملې څخه اول هغه څوک و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین او رسالت ایمان راوړي. آیا تر دغه اولوالی بل ښه او بهتر اولوالی شته؟ هو، په دنیا کې ډېر داسې کارونه شته چې خلک کوشش کوي چې په هغه کارو کې دي اول سي، مګر دا چې په اسلام کې دي اول مسلمان وي
په دې پسې هیڅوک او هیڅ اول نسی رسېدلی مګر زید ابن حارثه اول مسلمان سړی دی. ورونو دا تاسې ته معلومه ده 4 نفره دي چې تر هر چا د مخه په اسلام مشرف سوي دي، چې تر ټولو د مخه ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها ده. یوازې دا نه چې په ښځو کې بلکې په ټوله بشر کې اول دا ده چې په اسلام مشرفه سوې ده. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې دننه زید ابن حارثه او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما دي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه د باندې اولین شخص چې په ایمان مشرف سوی دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. اوس نو په اسلام کې زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پټ سر امین وګرځید، او کمی ډلې یا سریې چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا ته لیږلې د هغو امیر او قومندان بو. او کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د باندې په سفر تلی، زید یو د هغو کسانو څخه و چې پر مدینه منوره به د ځان نائب او خلیفه پرېښاوه، لکه څرنګه چې زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوښ کړي، تر خپل مور او پلار یې اختیار کړي. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د زید سره محبت درلودی، او زید یې په خپله کورنۍ او اولاده کې ګډ کړی و. د خپل کور نفر یې باله. کم وخت چې به زید په سفر ولاړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه به لرې او غایب سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه ولیدلو او ملاقات ته مشتاق و. او بیا چې به زید د سفره څخه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د ده په لیدلو او راتګ ډېر خوشحاله کېدی. داسې لیدل کتل خوش آمد به ورسره کاوه چې بل هیڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغسې لقا او شراغدي سره نه دی مشرف سوی لکه زید رضی الله تعالی عنه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه محبت د زید سره په صحابه کرامو او مسلمانانو کې نشر او مشهور سو، او دته به زید الحب وایه، او پر زید یې د حب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب کښېښاوه. حب یعنی محبوب. نو د صحابه کرامو په مابین کې د زید لقب محبوب رسول الله و. حتی چې بیا په وروسته کې د دغه زید زوی اسامه ابن زید ته هم حب رسول الله و ابن حبه ویل کېده، تر څو چې د هجرت په 8 کال کې د حکیم الله عز وجل مبارک حکمت دا خوښه کړه چې خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید په فراق چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبوب و امتحان کی. او هغه واقعه داسې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن عمیر الازدی رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و پاچا ته یو لیک ولېږي چې په هغه لیک کې د بصرا پاچا و اسلام ته دعوت اوه. کم وخت چې حارث رضی الله تعالی عنه د اردن په شرق کې د مؤته منطقې ته ورسېدی، هلته د غساسینو یو امیر چې شرحبیل ابن عمرو نومېدی پر پیښ سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې بندي ونیوی. پس له تکلیفه او آزاره د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سر ورپرېکی او په شهادت یې ورساوه. دا خبر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی ډېر خفه او غمجن سو، ځکه اول خو د دنیا په اصولو او قوانینو کې هیڅ قاصد نه وژل کېږي، او بل دغه حارثه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قاصدانو کې اول قاصد و چې په شهادت ورسېدی. د اول وار دپاره دغه غمجنه واقعه پیښه سوه. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 3000 نفریز لشکر د مؤته د حملې دپاره جوړ کړي، او د دغه لشکر قومندان یې خپل محبوب زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وټاکي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که زید په شهادت ورسېدی بیا نو د لشکر قومندان جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی، بیرغ به هغه اخلي.
که جعفر هم په شهادت ورسېدی بیا به عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه بیرغ اخلي، یعنی هغه د لشکر قومندان دی. که عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هم شهید سو بیا د نو مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر د قومندانۍ دپاره اختیار کړي، بیرغ دی واخلي. دا لشکر د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د شام پر طرف رهي سو تر څو معان ته ورسېدل. معان د اردن په شرق کې یو ښار دی. غسان او رومیانو ته چې د مسلمانانو د لشکر خبر ورسېدی نو هرقل د روم پاچا د 100,000 جنگي عسکرو سره د غساسنو د ساتنې او دفاع دپاره حرکت راوکړي، او 100,000 نفر نور هم د عربو د مشرکانو او نصاراو څخه ورسره یوځای سول، چې اوس نو د روم 2,00,000 نفریز لشکر د مسلمانانو د 3,000 نفریز لشکر د ځای څخه لږ لرې واړو. مسلمانانو دلته په معان کې 2 شپې په صلاح او مشورو تیر کړې چې باید څه وکړو. چا ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولیږو او د دشمن په عدد به خبر کو چې کفار 2,00,000 نفر دي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو انتظار وکړو. ځینو نورو بیا وویل یا قوم والله موږ په عدد او قوت ډیروالي او اسلحه جنگ نه کوو، بلکې زموږ جنگ په دین او عقیده دی. د کم کار دپاره چې راوتلي یاست باید هغه وکړو چې جنگ دی، او الله عز وجل مضامن دی چې د 2 کامیابیو څخه به مو یوه په نصیب کیږي، بری یا شهادت. د دغه مشورو په نتیجه کې د کفارو سره پر جنگ کولو اتفاق وسو، او 2 لشکره د مؤته پر مځکه سره مخامخ سوه. د مسلمانانو 3,000 نفره د زید په قومنداني د کفارو د 2,00,000 نفریز لشکر سره ډیر شدید جنگ کوي، تر داسې اندازې چې د رومیانو زړونه په بیره او هیبت ټک سول. کفار په تعجب کې دي چې دغه 3,000 نفره څنګه او په څونه جرأت د 2,00,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي، او دغه دی خلق هم را پکښې کې وژني. ورونو د دغه جنگ پوره قصه مو په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده، که د چا اراده وي هلته دې واوري. خو دلته فقط د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پیژندګلوي مقصد ده، نه د پوره قصې بیانول. خیر، د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومنداني دې جنگ 2 ورځو دوام وکړي. زید رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې دونه وهل او د کفارو وجل وکړه چې د پهلوانۍ او قهرمانۍ په تاریخ کې د هغه مثل نه دی لیدل سوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي بیرغ څخه تر هغو دفاع کول څو په بدن کې په 100 زخمونه په وجود راغلل. د تورو او نیزو زخمونه یې بې حسابه په بدن کې جوړ سول، او تر ټولو زخمو یې وینو فوارې وهلې تر څو د آسه ولوېدی او په خپلو وینو کې او بازي کول. زید رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسېدی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدۍ سره روح یې و جنت او د خپل رب الله عز وجل و ملاقات ته ولاړی. د شهادت سره سم جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړي، تر هغو یې کفار وژل او د بیرغ څخه دفاع کول تر څو 2 لاسونه د کفارو د تورو په واسطه پرې سوه، او بیا د خپل ملګري زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پر لار په شهادت ورسېدی. د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړي، او د جنگي قهرمانانو پر ډول یې په ډېر شجاعت او مړانه سره جنگ کاوه او کفار یې وژل، تر څو چې عبدالله رضی الله تعالی عنه هم د خپلو 2 ملګرو پر لار په شهادت ورسېدی. او بیا مسلمانانو د خپل مابین څخه خالد ابن ولید سیف الله المسلول چې په دغه وختو کې جدید الاسلام هم و د خپل قومندانۍ دپاره اختیار کړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ډېر حکیمانه او شجاعانه ډول اسلامي لشکر
د دغه خطرناک موقف څخه خلاص کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د مؤته د جنگ حالات د وحی په واسطه رسېدل او د دغو درو جنگي قهرمانانو او قومندانانو په شهادت خبر سو، د دوی په وفات ډیر زیات غمجن سو، داسې غمجن چې هیڅ وخت به داسې حالت نوی ورته پېښ شوی، او بیا نو د تعزیې او فاتحې دپاره د دوی کورو ته ورغلی. کم وخت چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، د زید رضی الله تعالی عنه کوچنی لور په داسې حال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله چې ژړل یې، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ورسره ژړل، داسې ژړا چې آواز یې پورته و او سګلۍ ځینې وهل کېدې. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژړا یې په لوړ آواز واورېده، نو ویل ما هذا یا رسول الله، دا څه او څنګه ژړا ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذا بکاء الحبیب علی حبیبه، دا د حبیب ژړا ده پر خپل محبوب. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد